السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ژیره په اسلام کې که څوک ژیره ولري د درو شانو اجر الله ورکوي، د فرض او د واجب او د سنت. او که سړی ژیره وخوري سزا او عذاب الله د درو شانو ورکوي، د فرض سزا ورکوي، د واجب سزا ورکوي، د سنت سزا ورکوي. ځکه علما کرام فرمایي وای د ژیرې ثبوت په حدیثو باندې راغلی دی، په سنت نبوي باندې د ژیرې اثبات راغلی دی چې عقیده به د وجوب ساتي چې دا واجب دی او فرض عملی دی، په عمل کې فرض دی کې پرېږدي پر د عمل باندې الله د فرض ثواب درکوي، کې وخري الله د فرض عذاب درکوي. عقیده د وجوب ده، یو سړی دا د فرض عملی او وجوب اعتقادي د دې بیا فرق دا دی چې اوس مثلا د یو واجب عبادت څخه سړی منکر نه کافر کیږي، که د فرض عبادت څخه سړی منکر سي کافر کیږي. نو دلته دغه فرق یې درکوم. نو د ژیرې څخه که سړی منکر سي کافر کیږي نه، ګناه کبیره ده. او که سپکوالی یې وکړي، اهانت یې وکړي، سنت نبوي دی په کافر کیږي. استخفا سپکوالی د سنت، اهانت سنت کفر دی. نو په فرض عملی د په عمل کې فرض د اجر ثواب الله د فرض درکوي، او په عقیده کې مرتبه د وجوب د اثبات د وجوب په حدیثو نبوي سره راغلی دی. نو درې شان کراله فرض عملی، وجوب اعتقادي، ثبوت سنتي. نو سنت هم ده، واجب هم ده، او فرض هم ده. هغه درته بیان وکړل. نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې ژیرې پرېږدو. دا د شاعرو دا غټ علایمو څخه د اسلام ده. دا داسې ګناه ده که په لمانځه ولاړ یم په ګناه اخته یې، که طواف کوې هم په ګناه اخته یې، که بیده یې هم ګناهګار یې. یو سړی فلم ګوري خو چې بیده سو بیا فلم نسي کتلی، یو سړی بله ناروا کوي خو چې له هغه ځایه ووتې بیا نسي کولی. دا داسې ګناه ده چې لیرې ساعته ملایکې په تا پسې دغه ګناه لیکي. او بل دا داسې ګناه ده یو سړی مثلا پتلون اغوندي، یو سړی نیکټايي کوي، دغه د کفر لباس یې مختاره کړی، خو چې مړ سي بیا په پتلانه کې نه ښخي، هغه زنجلا کې سپین کفن ورکړي، براده یو خدای کې ښه کړي وکړي. دا چې په خریلي مخ باندې ورسي، هغه د سوال ملایکې نکیر و منکر، هغه چې ورته وګوري چې بدبخته ته که مسلمان و، خو د مسلمان په لباس به راغلی، په دا مخ د ژیره ولې نسته؟ ګوره موږ ځان ته فکر نسته. دغه خریلي دا ژیرې خرید دې ځانو ته اورونه اچولي، نور هېڅ شی لا نسته. که یې دا ژیرې کموي دې ځانو ته اور اچولی. دا د کفر رواج دی، د کفر علامه ده، د کافرانو کار دی. اوس مسلمانانو دومره ډېر کوي چې سبحان الله. زه دغه خریلو تاریان یم دا ژرولو ته په د حرم شریف کې، همدغه حرم خو د الله جل جلاله کور بلل سوی د بیت الله ده. دلته چې موږ راځو موږ خدای ته مو وبخښه، ګناه خو نه کوو، الله ومه بخښه. نو چې ته دلته د الله په کور کې لا بخښه نه غواړې، لا پسې ورته خریې، نو دغه دغه معنی چې پروا دې نه لري. ګناه به یو ورځ به دی به وي، دوی به وي. دعوت څه ډول حالات دي، دعوت څه ډول. دلته چې دا د حرم مؤذنان وګورو، هغو ژیرې خریلي یا وهلي، دا خو دا د یهودو تسلط دی چې ټرمپ و غرم پر عربو کې تسلط پیدا کړي. عرب استدی په مذهب دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مذهب تقلیدي پرېښی، که نه و پرېښی بیا به نو دغسې کارونه نه کوله چې مؤذنان یې هم ژیر وهلي دي یا خري. ګوره کافران کوشش کوي چې په مسلمانانو کې یو شی له مابین څخه یوسي، متابعت د خپل نبی، متابعت چې ولاړې ټول دیوالونه د اسلام ونړېدل سره. بران زما او ستا او د کفر فرق پیچشتي. دغه دیموکراسه نظام و دیموکراسه اسلام دا خو ابو جهل هم غوښتي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا ویل ته خپل دین کوه، زه به خپل دین کوم، ته په موږ کار مه لره، موږ به په تاسې کار نه لرو. نو راځم محترم، نو ژیره خریلو کې مشابهت د ښځو سره راځي، مشابهت د نرښځیانو سره راځي، مشابهت د قوم لوط سره راځي. نو علما کرام فرمایي وایي
اول وار چې ژره پرې خریل سوې ده یا دا رواج ورپکښې رواج سوی دی دا د قوم لوط و د لوط علیه السلام قوم دغه لواطت کوه دغه نارینه و نارینه به سره پرېوتل خو ښځو یې کار نه درلودی بس نارینه و به یو بل ته ښځه سو نو بیا چې بې ژیره راغله نو باره خو نو بیا د چا شوق نه په راکلی نو بیا باره ژیره وخریله نو بیا دا خړه معامله کول نو اوس زه دا خریلې ووینم ما ته بس د خندا راسي الله دې رحم وکړي الله دې فضل وکړي الله دې موږ له امتحانه وساتي سبا به موږ خریلي دغسې زمانه سوه الله دې مو وساتي الله جل جلاله دې له فردي او له ایمانه سره مرګ موږ ته رانصیب کړي حالات د زمانې ډېر سره واوښته نو ژیرې پرېږدي محترمینو د خدای په لحاظ د خپل خبر په لحاظ یې پرېږدي دومره عظیمه ګناه ده چې یو کبیره ګناه ده لکه زنا او قتل او شراب خوړل بل همیشه توب پر صغیره کبیره ګرځي سړی کوچني ګناه همیشه کوي غټه ګناه ځینې جوړ شي او همیشه توب پر غټه ګناه علما کرام وایي مفضي ده و کفر ته چې د دغه انسان به اخره خاتمه پر کفر نو دغه خریلې نو الا ماشاء الله ما سوى الله غسي د الله رضا وي اکثره پر کفر باندې مري ځکه خدای همیشه توب پر کبیره ګناه باندې کړی دی پر صفت اسلام نه دی ورغلی پر شکل د اسلام قبر ته نه دی ورغلی نو زقندن چې تا ته په مبارکه ژیره کې راسي ملایکې د رحمت په درته راحاضر سي شیطان به دې د ژیرې له سایې څخه وتښتېږي او دا چې تا ښه ورته خریلي اوس څه وکړو وخت خدای پاک خو شرایط وایي مخ په سب کې ژر خریلې ما یې لکه وایي زنانه باسي شات یې درو اوس د کلي حاجي صاحب هم خریلې ده خو کملا سترګې ور واړولې باره د دې خوا بیا څوک روان الله صاحب امیر صاحب هم خریلې ده مامور صاحب هم خریلې ده تاسو دا د اسلامي ملکو بچیان وګورئ په یو کې تاسو نارینه لیدلی د ټوله دنیا کې چې څه بچیان که یو چا نیکټایي و غاړې ته واچوله او ژیره یې وخریله د دې څخه ما د اسلام توقع کوئ او موږ مذهب په دې کې احتیاط کوي وایي دی په خوله لا اله وایي نو بس کافر فتوا مه پر کوئ که نه دغه د وهابیانو مذهب او دغه د اهل ظواهر هغه خو وایي کبیره ګناه باندې سړی کافر ګرځي هغه یو مخ کافران بولي موږ کافران نه ورته وایي دا خلک چې ژیرې خوري او نیکټایي استعمالي دې ته فساق فاجران وایي فاسق فاجر ورته ویل کېږي کافر موږ نه ورته زموږ مذهب اجازه نه راکوي البته وهابیان چې هغه که مرتکب د غټې ګناه ته کافر وایي او اهل ظواهر دومره عذاب دی دومره تکلیف دی او موږ لا بیا ورباندې اخته یو نماز شرح د مشکات او دغه رنګه د اړې اوربالون کې احکام صفحه 53 درویشت او 22 نه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورضوانه